مونږ او نیکې هیلې افغانان ورونو درې سترو قدرتونو ته هم چې شکست ورکړی دی زمونږ او ستاسې د افغانانو خویندې میندې په سپین بولدک کې او په تورخم کې چې دا پاس مې تاکسونه لګولي داسې بې عزته کېږي د غیر محرومو سره دغه شان دي نښتې دي دغه شان دا زمونږ او ستاسې خویندې میندې دي موږ چې دا خبره کوو چې موږ انګریزانو ته شکست ورکړی موږ روسانو ته شکست ورکړی موږ امریکا ته شکست ورکړی 52 ملکونو ته ښکارونه مات کړه او دومره ډېر ښکارونه مو ته مات کړه چې په سمندرونو کې او په سیندونو کې ټول د امریکایانو د اروپایانو ښکارونه را روان دي پخوا به پکې لرګي راتله خلکو به نیول د سیزلو دپاره اوس پکې دا را روان دي څوک چې چاله شکست ورکوي د هغې خویندې میندې بیا داسې نه بې عزته کېږي ښه د هغې خویندې میندې بیا په عزت کې ژوند کوي نو شکست موږ خوړلی موږ هم د انګریزانو نه شکست خوړلی موږ هم د روسانو نه شکست خوړلی او هم د اروپایانو نه شکست خوړلی زه یو خبره کوم چې ما همیشه په هره ویډیو کې وضاحت ورکړی د حق علما د حق قاري صاحبان او د حق هغه مجاهدین چې هغه په یو عقیده د روسانو په خلاف باندې جهاد کو شهید شوي دي هغې ته موږ احترام لرو د هغه په جهاد کې هېڅ شک نشته دی خو هغې د دې ډرامې نه خبر نه و چې دا جنګ چې و دا د روس او د امریکا ترمنځ و دا د افغانانو خپل جنګ نه و استعمال پکې موږ شو الله دې د هغې شهادت قبول کړي بل عام طالبان که اوس دغه 20 کاله 19 کاله د امریکایانو په خلاف وجنګېده نه یې په شهادت کې زه شک ګڼم او نه یې په خبرې کوم او نه یې په جهاد کې خو دې د دې نه خبر نه و چې دا لوبه د څه شي لوبه ده د دې وانې سر نو خلاص نو دغې ته موږ سپکاوی نه کوو موږ هره ویډیو کې وضاحت ورکوو خو موږ دا ویو چې دا اروپایان دلته د افغانستان اشغال دپاره نه راغلي دا مکمل دروغ خبره ده 52 ملکونه په افغانستان څه کوي چې افغانستان ته راځي او افغانستان قبضه کوي دا امریکا کې چې وګورو امریکا داسې 20 زیات افغانستان ته جوړېږي نو هغلته څه کوي چې هغه سر دلته راځي د هغې مفادات بېل دي بیا به در په بېل ویډیو کې ویم افغانان ورونو موږ همیشه دا خبره کوو چې موږ ملکونو ته شکست ورکو ما خو خپله ماسکو کتلې په روسیه کې زه ګرځېدلم په یوکرین کې ګرځېدلم ما خو یو بلډینګ هم نه دی کتلی چې مجاهدینو هلته سیم مهربان ورته شکست ورکړی او یا هغه بلډینګ یې چپه کړی دی خو خپل وطن یې وران کړی موږ د شکست ورکړی او که بیا د شکست او د تاجکستان او د ازبکستان او د ترکمنستان د ازادۍ خبره کوي نو دا ښکته زموږ چې دا ټکه پورې خاوره ده مجاهدینو دا ولې ازاده نه کړه چې داسې تله ولې داسې نه تله خو دا ټول دروغ دي که نه افغانان ورونو ټول دروغ دي چې هغه پنجاب چې خاورې نه نیولې ده ستا خویندې میندې په تورخم او په سپین بولدک باندې بې عزته کوي ته د هغې جواب نه شي ویلی او ته له تاجکستان او ازبکستان خبرې راته کوې نن چې د پاکستان په طرف سړی ځي چې پاکستان ته واوړي ته ګنې وایې چې خارج ته لاړو امریکې ته سړی واوړېدو افغانان هم دومره په دې دروغو خبرو باندې وغولول چې اوس پاکستان هغې ته امریکا او لندن او برطانیه ګرځېدل ته یې ګنې جنت ته لاړو چې پاکستان ته لاړ شي دا ټول ستاسې د امریکې په جنګ کې چې ځان دغه هم کړه د امریکې جنګ هم وکړو جهاد افغانستان دفاع پاکستان او دفاع امریکا بل موږ وایو چې موږ 52 ملکونو ته شکست ورکړی د څه شکست دنیا نه څوک مې په رسمیت نه پیژني د کفار نه کومک غواړم د مسلمان نه کومک غواړم دا اوس هم 300 فامیله د طالبانو د مشرانو په قطر کې پراته دي امریکایي پیسې ورکوي نو دا څه شکست و چې زه هغې ته محتاج یم او زه لګیم زه چې ما شکست ورکړی شکست خو جاپان خوړلی و چې 2 ایټم بم په امریکې ګزار کړي اوس هم پکې د امریکایانو اډه ده د جاپان ته وګوره اقتصاد ته وګوره د جاپان شیانو ته وګوره چې ښه شی چې وي هغه به جاپاني وي نو شکست هم خوړلی دی سره هم شیونه جوړوي او ما شکست ورکړی دی زه د ولږې مړ کېږم شی نشم جوړولی یو څه هم نشم جوړولی سې مهربانه خپل ځان ته یو شی نشم دا کومه افغانۍ چې دا موجوده په افغانستان کې چلیږي دا هم امریکې دغه کړې ده جوړه کړې ده که نن یې امریکې خوښه نه چې هاخوا یې کړې ده نه دا به د پخوانۍ افغانۍ ته به دې ورسي بیا به په شا ګرځي او بوجې به دې اچولي یو من بوره به بیا نه کېږي په یو من افغانۍ وانې او بل جرمني ته وګوره چې جرمني شکست خوړلی هټلر ته جرمني کې وګوره جرمني کې اوس هم د امریکایانو اډه موجود ده او د جرمني اقتصاد چې دی د ټولو اروپا نه د یو جرمني اقتصاد اوچت دی ښه شیونه چې دي هغه د جرمني دي شکست یې هم خوړلی د شیونه جوړی او چې ما شکست ورکړی 52 ملکونو ته روس ته مې شکست ورکړی امریکې ته مې شکست ورکړی دی لندن ته مې شکست ورکړی دی زه پکې خوارزار یم دا څه رقم شکست دی چې میندې خویندې مې پکې بې عزته کېږي ښځې مې پکې بې عزته کېږي سپین ږیري مې پکې بې عزته کېږي ځوانان مې پکې بې عزته کېږي دا ټکه پورې خاورې رانه نیولې دا نشم ګټلی
او اوسه مهربانه زه شکست د 52 ملکونو خبرې کوم خو دا ټول دروغ دي که نه دروغ دي افغانانو ورونو د دې وانه یو ویډیو نه ما په ډېرې ویډیوګانې مخکې ډکې کړي په دې شیانو باندې ما مخکې وضاحت ورکړو په دې ویډیو کې نو خبره دا ده چې شکست په اقتصاد باندې ورکول کېږي ښه قربان دې شم ویتنام چې امریکایانو ته شکست ورکو چې دا زمونږ غوندې خبرې کولې نن هم ویتنامیان چې دي هغه د امریکایانو غلامان دي ښه پوه شئ او ویتنام سره چې غټ کومک کوي هغه ورسره امریکا کوي نو څه رقم شکست دی و بابا د خدای په لحاظ زه یو خبره کوم چې کوم ملکونه دا د جهاد ډېر شوقین دي موږ د جهاد نه قربان کې موږ د جنت د قربان کې خو پښتانه د جهاد او د جنت ټیکه ټوله پښتنو اخیستې ده و چې په جنت کې دم زه یم او جهاد یم خالي به زه کوم سوریه وګوره جهاد دغه کې شوق کوي څه حال دی بدبخت تباه و برباد دي عراق وګوره د جهاد شوق کوي بدبخت لري څه حال دی تباه و برباد دي سومالیا وګوره د جهاد شوق کوي څنګه دي تباه و برباد دي سودان وګوره د جهاد شوق کوي څه تباه و برباد دي پسې راتېر شه لیبیا د جهاد شوق کوي وګوره لیبیا څنګه تباه و برباد ده اوس راشه سعودي ته وګوره قطر ته وګوره دوبۍ ته وګوره ترکیې ته وګوره ملیزیا ته وګوره چې دا ملکونه په سیاست چلیږي دنیا سره وګوره ملکونه څه رقم ودان دي خویندې میندې په عزت کې دي وطنونه هم جوړ دي اسلام هم صحیح دی جوماتونه هم صحیح دي مدرسې هم صحیح دي علما هم په عزت کې دي قاریان هم په عزت کې دي ژوند عیش او مشرت دی موږ چې په غلط روان یو او وایي خوبونه یې نو او بیا بله ورځ وروسته مهربانه یو د ستنه نشو جوړولی او بیا راګې شکست او خبرې کوو دا شکست 45 کاله موږ سره د کوم ځای نه دا کومکونه راله دا الهي نصرت یوازې د ټوپک دی چې موږ ته به په الهي نصرت باندې به موږ جنګ کوو او په الهي نصرت باندې به وطن نه جوړېږي په الهي نصرت باندې به زموږ خلک په ګېډه نه مړېږي په الهي نصرت باندې به د پاکستان د مهاجرتوب نه زموږ خلک نه منې کېږي د پنجاب د مهاجرتوب نه نو موږ خو ټول تباه و برباد دي و بابا ولې دا دروغ ولې ویوئ ولې دروغ ولې ویوئ دا 45 کاله چې وشو موږ پر دو پیسو جنګ کوو ډالر د بل چا دي ټوپک د بل چا دی کارتوس د بل چا دی صرف سینه زما د افغان استعمالیږي زما د پښتون د جهاد په نوم د بل په نوم باندې د چوکۍ جنګ دی دا د پردی استخباراتو جنګ دی افغانان ورونو آینده کې خپل نسل تم تعلیم قلم دا ورکړي په خدای یقین وکړئ چې هم به دا دنیا خرابه یو هم به هغه دنیا خراب کړي دا څه رقم چې موږ موجوده روان یو د کافر سره وایي دوستي ناروا ده ولې اوس موږ چین او روس او نورو ملکونو ته زاري کوو چې موږ سره کومک او موږ په رسمیت وپېژنه نو د خدای په لحاظ نور افغانانو دغه میسج زما تاسو ته به دی چې آینده زموږ نسل پوه شي څوک چې دی دا شي نه کې دا استعمالول کوي د جهاد نه یا د شهادت نه یا د جنت نه موږ قربان کړي خو افغانستان کې په تجارت کېږي او خصوصا په پښتنو باندې دا تجارت د غازي امان الله خان تر اوسه پورې روان دی په الله سپارم شکست زه منم چې خپله خاوره ټکه پورې وګټئ